بابا دا خانان سوی ستا درې ګوټو شرابو زما جنت جدا کو خو نن به زه شراب سکم او بیا به د شرابو په نشه کې تا وژنم او بیا به دې ټولې دنیا ته وایم چې د دنیا خلکو ما خپل پلار نه دی وژلی دې شرابو زما پلار وژلی دې شرابو ستا درې ګوټه شرابو زما جنت جدا. السلام علیکم. د سالار ټي وي ټولو کتونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او د سالار ټي وي د سید سالار صاحب او د سالار ټي وي د پوره چې څومره میډیا ټیم دی د هغې ډېر زیات مشکور یم چې نن یې د سالار ټي وي د کتونکو سره مخامخ کړم. زه خپله د باجوړ سره تعلق ساتم. زما نوم احسان صادق دی. د خیبر پښتونخوا د مختلف ریډیو چینلونه انټرټینمنټ شو هم کوم. مختلف پیروډي شم کولی. خپل تعلیم مې نه دی کړی او نور لیکل لوستل دغه هر څه کولی شم. د هر سندرغاړي د پښتو چې څومره سندرغاړي دي او یا څومره فلم سټار دی یا ډراما سټار دی د هغې اوازونه هم سیم ټو سیم کافي کولی شم. امید ساتم چې دغه به ستاسو خوښ شي او ستاسو په مخونو به خنداګانې هم راشي. نو سټارټ اخلم بابای غزل کوم چې ډېر زړه راښکونکي اواز لري خیال محمد صاحب. د خیال محمد په اواز کې لږه سندره ویم او دغه سندره لږه ځکه وایم چې مطلب که زه پوره سندره وایم نو که زه پوره سندره وایم نو بیا زموږ نه انټرویو اوږده کیږي. نو زه د دغه ټولو سندرغاړو اوازونو له لږ ټچ ورکوم. خیال محمد وایي چې لال که مې نظر شي زه به ستا لارې ته ګورم را دې شي اجل خود وفا لارې ته ګورم صوب می نظر کوي مزل په حجابونو کې صوب د خلکو نه پغلا لارې ته ګورم. او زمان ظهیر ډیر زیات خلک به تاسو به زمان ظهیر پیژنئ. نو زمان ظهیر وایي چې دا وختونه بې له تانه نه تېرېږي هی جانانه اوسنۍ خبره نه ده زمین یم لپخوانا نتیریگی هی جانانا. او سردار علی ټکر ایو ورځ یو شاره کې پخکر وته وم روان یو ګلاب مې ولاړو لتړقې د ښایسته زلفان نو چې خواته ورنږدې شوم ما ویل اخ زما په شان زه به دا جهان ورنکم د ایران په ګلستان یا قربا. او د دې نه علاوه سپنا طاهر چې کومه سینګره ده نو هغه وایي جانانا د لاس نه خورو مالو ته به مې چاړې خوالی ته سنکا د نوستو سلکو ته به مې چاړې چې تارا ترا وړې یاره تارا په لاس کړې وو په چیغو هغه شنو بنګړو ته به مې چاړې خوالی د سنکا د نوستو سلکو ته به مې چاړې. او د دې نه علاوه د مدثر زمان جانان مکړه نور ستم جانان مکړه نور ستم خو عالمي ترا شکنم جان میں جانان میں. او کرن خان اواز باندې لږ ټرای کوم. د کرن خان اواز خو داسې سیم ټو سیم نشم کولی خو بیا هم کوشش کوم. نو هغه وایي چې
سمیتر هیر کړل او څشتا خو ډیر کم کړي مې دي سمیتر هیر کړل او څشتا خو ډیر کم کړي مې دي خپل ارمانونه مې اوس نه چیړي سم کړي مې دي سمیتر هیر کړل او څشتا خو ډیر کم کړي مې دي زستا دخلی جوټو با داسې سنبال ساتما زستا دخلی جوټو با داسې سنبال ساتما کور کې دا وایم چې دا و نسکۍ دم کړي مې دي کور کې دا وایم چې دا و نسکۍ دم کړي مې دي سمیتر هیر کړل او څشتا خو ډیر سم کړي مې دي او د دې نه علاوه رحیم شاه د مینې زور ګورو خوان پاکې نور ګورو د مینې زور ګورو خوان پاکې نور ګورو په پیغورونو کې یو بله د زړه کور ګورو د سترګو جنګ کوو جانانا د سترګو جنګ کوو جانانا او د دې نه علاوه جهانگیر خان چې کوم په خپل اواز کې سندره ویلې ده نو جهانگیر خان وایي چې صدرا بوری دی ارمانا زمجرم خونیم او با سلاس میں دگریوانا زمجرم خونیم ما سخطا ما سگناہ ما سقصر کڑے دے پتا مین یا مجانانا زمجرم خونیم ولی زمانا خپکڑے دی خپل زړه دے ولی زمانا خپکڑے دی خپل زړه دے آخر قصور زما پس دے آخر قصور زما پس دے ما خو پزړه باندې لیکلې بل څوک نه دی ما خو پزړه باندې لیکلې بل څوک نه دی آخر قصور زما پس دے آخر قصور زما پس دے او گلزار علم هغه وایي چې سلام گوری پلا سنو کے پل جانانا سلام گوری پلا سنو کے پل جانانا تات خو پت دا زما دا غریب جانانا تات خو پت دا زما دا غریب جانانا د نورو د ډیرو سندرغاړو اوازونه هم راځي خو دې وخت کې زما ذهن کې نشته نو ستاسو په مخونو د خندا راوستلو دپاره یو شارټ ډایلاګ هم کوم د جهانگیر سواتی اسف خان اسماعیل شاهد مختصر ډایلاګ نو اسف خان ډایلاګ دی چې بچه زه یو پښتون یم او بیا د اسف خان یې وخبرې او دغه شان سواتی د سواتی دا پیغام دی هو د سالار ټي وي د ټول میډیا زش مشکور یم چې نن یې د باچا وړ یو ځوان له موقع ورکړه د جهانگیر خان هم دا پیغام دی چې سالار ټي وي زنده باد ولې چې سالار ټي وي زمونږ د پښتنو ټیلنټ مخې ته راولي او دغه شان اسماعیل شاهد په اواز کې ګلبالي ویم مولا دې په دې وچ سرطان درتاو ویم داسې چل وکړئ چې سالار ټي وي ضرور سبسکرایب کړئ دا زموږ د پښتنو یو ډېر بهترین چینل دی نو د جهانگیر یو ډایلاګ دی چې ډایلاګ خو ډیر دی خو د هغې یو مشهور ډایلاګ دی اکثره چې جهانگیر چرته شو مو کې راځي نو دا ډایلاګ ډیر کوي نو د هغې د جړه ایکټینګ پکې هم شامل دی نو هغه وایي بابا دا خانان څه وایي ستا درې ګوټو شرابو ستا درې ګوټو شرابو زمانه زما جنت جدا کو خو نن به زه شراب څکم او بیا به د شرابو په نشه کې تا وژنم او بیا به دې ټولې دنیا ته وایم چې د دنیا خلکو
ما خپل پلار نه دی وجلی د شرابو زما پلار وجلی د شرابو ستا 3 ګوټه شرابو سمانه زما جنت جدا کو. دا د هغې د جړه ایکټینګ او د دې نه علاوه سواتې. نو د سواتی ډایلاګ هم داسې مشهور ډایلاګ دی. نو هغه یو کې وایي تا ته خو پته ده چې ماښام کېدو والا دی هو زما د ټنګ ټکور نه بغیر ګزاره نه کېږي پیسې راشماره. او د دې نه علاوه عمران دا کوم چې ویلن راځي په دې پښتو فلمونو کې نو هغه وایي ګوته را سره ونه کېږني نو بیا ما کې ډېرې ګوتې دي او په هره ګوته کې مې سلسل ګوتې دي. او شاهد خان باندې به هم لږه د هغې په اواز به هم لږه ټرای وکړم. شاهد خان نو هغه وایي ټینشن کې به مې نه راولې څوک چې د فقیري سره چیړي نو د هغې به همدا انجام وي. نو د دې نه علاوه بدر منیر جهانګیر ورته ټلیفون وکړي کاکا بوډا سړی شو خو بدماشي د پرې نه خوده. بدر منیر ورته وایي الله پاک دې وبخي بچې کله چې تا پوزه په نستونې پاکوله په هغه وخت کې بدماش وم او نن هم بدماش یم. کاکا دا خو ته د زړې زمانې خبرې کوې او نن سبا خو بدماشیم کمپیوټرایز ده دلته ګوته خو زه ولته ډزه 5 مخکې تللی دی او شپږم د په مسافرۍ باندې قربان شي. د دې نه علاوه یو لطیفه درته کوم او په لطیفه کې چې کوم ایکټینګ دی هغه ورسره هم کوم. نو لطیفه ډیره مشهوره ده زما په خیال چې میراوس دغه لطیفه کړې ده. نو هغه لطیفه کې یو پوډري خپل خپه ګرای نو د خپل خپې په ځای باندې د بل پوډري چې کوم خپه ده نو هغه ګرای نو دا ورته وایي یاره دا 15 منټه وشو د خپل خپه ګروم او نه ګریږي. نو هغه بل ورته وایي چې یاره دا 15 منټه وشو زه نه ګروم او ګریږي. بل یو هایکو د ظفرخان ظفر صاحب چې چا واپس میخه سوداګر له بوتله چا واپس میخه سوداګر له بوتله ویل دا خو تا مال ړنده راکړې هغې ویل ته پې کوم اخبار پړاوې نیک بخته. او داسې بل یو هایکو ده وایي چې دومره تکړه ومه چې ډز مې وکړو ټوپک په ځمکه رانه پرېوتلو خو هغه ډز هم چېرته ټیر کړی و. د دې نه علاوه ستاسو دپاره بل یو اواز هم د اسماعیل شاهد یو ډایلاګ دی. اسماعیل شاهد یو مشهور خاکه ده تاسو به کتلی هم وي. نو هغه وایي وای پلاره ته راتلی نو دلته د خپې وغځولې وای که ستا په ځای خر مړ نو دنیا خلک به راتلی چې دا چې شی مړلی واچوئ لاسونه په ما باندې بلکه ورونه په دنیا باندې. په دې کې هغه کس راپاسي وایي دا ته جاړې او که سندرې وې. نو اسماعیل شاهد ورته وایي عرفې مانې وایم نو څه شی وکړم وایم خدای مې دې وایي نیک بخته که ستا په ځای خر مړ نو دنیا خلک به راتلی چې دا څه شی مړ دی. په دې کې دا د کلي خلک راشي نو ورته وایي دا پلار دې څنګه مړو. نو اسماعیل شاهد ورته وایي داسې چالو چې بیګای دال خوانلی په دې کې ناګهانه یو ډاس شو نو ما ویل که راکټ لانچر خلاص شو نو چې ومې کتل پلار مې غځېدلی خپې پروت وایم د خدای د نامې کار دی نیک بختو. بل یو ډایلاګ دی د سواتې راوځي د جیل نه. نو چې کله خلک جیل نه راشي راوځي نو هغه خامخا خوشحاله خلکو ورته تحفې محفې راوړي. نو چې کله سواتې راوځي نو سواتي ته هم خلکو هغه سیرې راوړي. نو سواتې ورته وایي نو خو زه د حج نه راغلی یم او نه د اختر ورځ ده چې تاسو ماله دا سیرې راوړې دي خدا راته ووایې چې هغه به برسره ژوندی دی او که مړ قلندره هغه مې راتمړی لا ژوندی دی هی ته خوله دې ماته شه چې هغه ژوندی دی نو مونږ خو مړه یو هی به برسریا په یارۍ دوستۍ کې دې راسه ګوته کړې ده والله که په وینو دې مړېږم غلی شه ته سما په وینو نه مړېږې او ما ستا د جنازې اعلان کړی دی. د دې علاوه نور هم د ګڼ شمېر سندرغاړو د فلم سټار د اداکارانو اوازونه هم شم کولی. او په اخیره کې به د باجوړ د سیمې باچازاده حیران صاحب دغه 2 شعرونه د سالار ټي وي ټولو مینوالو ته ډالۍ کوم او په دې 2 شعرونو کې یو پیغام هم دی.
د نړۍ خلکو په جنگونو امن چرته راځي د نړۍ خلکو په جنگونو امن چرته راځي چې څوک جنگونه کوي دا خلک اکثر خوږیږي او راځي چې ټول سره په یو انسانیت راټول شو راځي چې ټول سره په یو انسانیت راټول شو نه به غریب خوږیږي نه به زورور خوږیږي ډیره